السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راسره جوړه خوشحاله تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې خوا کې چې کومه ګټې علامه راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. او دا لاندې چې موږ کومې ویډیوګانې ورجګې دي دا ډېره مهمې دي. دا دوه خصوصا دغه دوه ویډیوګانې ډېره مهمې دي. یو دغه ده چې د پیسو والا پیج څنګه جوړولی شي یعنې صفحه، او بل دغه ویډیو چې دا موږ صفحه څنګه مخکې کولی شو، لایکونه یې زیاتولی شي یا نه مخکې کولی شو، فرینټ یې زیاتولی شو. نو دا دوه ویډیوګانې ډېرې مهمې دي. دا تاسو درسره وګورئ او له خپل ملګرو سره شیر کړئ. همدارنګه نورې ویډیوګانې زموږ په صفحه کې هم شته، هغه هم تاسو درسره وګورئ. او نن چې زموږ کومه موضوع ده ډېره مهمه موضوع ده. هیله لرم چې تاسو به موږ سره دا ویډیو تر پایه وګورئ، یعنې تر اخره پورې وګورئ او ویډیو به هېڅکله هم نه سکیپ کوئ. یو هیله تاسو څخه کوم چې ویډیو ته به هرومرو لایک ورکوئ. تاسو چې کوم مشکلات لرئ موږ سره په کمنټ کې شریکولی شئ. نن زموږ دغه موضوع ده چې موږ یو سیم څخه بل سیم ته څنګه پیسې لیږلی شو. پیسې په ډېره اسانه طریقه سره زه تاسو ته ښیم. اپلیکیشن ته هم ضرورت نشته. که تاسو بیا هم غواړئ چې را ډاونلوډ کړئ د اپلیکیشن، تاسو د یاد څخه وځي هغه کوډونه، نو خیر تاسو یې درته را ډاونلوډ کړئ. نو نن یې زه تاسو ته ښیم، خو نو تاسو څخه هیله کېږي چې تاسو دا ویډیو تر پایه موږ سره وګورئ چې تاسو یې ښه سم صحیح یاد کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. Technical subscribe. نو د هغه دپاره د پیسو لیږلو دپاره تاسو دغه اپلیکیشن تاسو درته را ډاونلوډ کړئ. دغه یو که نه یې را ډاونلوډ کړئ زه تاسو ته په دغه ویډیو کې کوډونه ښیم، تاسو یې د همدغه څخه یاد کړئ. که تاسو غواړئ را ډاونلوډ کړئ نو دا ډېرې ښېګڼې لري دا اپلیکیشن. دا خیر تاسو درته را ډاونلوډ کړئ په ډېره اسانۍ سره به تاسو د دې کې هم وړاندیزونه انټرنیټي وړاندیزونه فالولی شئ، هم به پیسې لیږلی شئ، هم د انټرنټ MB لیږلی شئ یو سیم څخه بل سیم. نو رابه شئ تاسو به تنظیماتو باندې کلیک وکړئ. دا وینئ تنظیماتو باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته چې موږ تنظیماتو باندې کلیک وکړو نو دلته موږ ته ټول آپشنې دلته موږ ته راکړي دي. که تاسو غواړئ شبکې څخه پور واخلئ نو دلته دغه ځای کې تاسو پور هم ترې اخیستلی شئ. دلته تاسو غواړئ د خپل هغه شبکې هغه سره کارمند سره اړیکه ونیسئ، تاسو ته دلته لاندې درکړی ده. نو اوس غواړو موږ پیسې ولیږو، نو موږ دغه موضوع ده. نو رابه شئ تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. دا د اتصالات سیم کارت هغه ده کوډ ده. زه به اوس تاسو ته د اتصالات سیم کارت کوډ وښیم. تاسو به هغه ستاره ووهئ 1 2 5 ستاره، بیا به تاسو شمیره ولیکئ، د اتصالات شمیره به ولیکئ، بیا به تاسو زینه هغه وبښئ ستاره ووهئ، بیا به تاسو دلته مقدار ووهئ، غواړئ چې تاسو څومره افغانۍ ولیږئ، تاسو بیا په اخر کې زینه ووهئ، دغلته تاسو ته لیکلی. نو دا د اتصالات سیم کارت کوډ وي. رابه شو د انټرنټ MB چې تاسو غواړئ ولیږئ، هغه کوډ به هم زه تاسو ته وښیم. ښایي چې تاسو تر ډېره پورې لیدلي، خو خیر بیا هم زه یو ځل بیا هم تاسو ته وښیم. هغه ستاره لس ستاره، بیا تاسو شمیره، بیا ستاره، بیا تاسو مقدار، بیا زینه. نو دلته موږ ته هر څه واضح لیکلی دي. که تاسو غواړئ 3G هم فعاله کړئ هم دلته لیکلی ده هر څه. که تاسو غواړئ خپل سیم کارت هغه اضافه کړئ کریډیټ، دلته تاسو ته تیار کوډونه شیان هر څه لیکلي دي. تاسو دا ډېر په اسانۍ را ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن ډېر یو ښه اپلیکیشن ده. رابه شو MTN ته. نو د MTN چې ده د هغه بیا MB نه لیږي، ځکه چې دلته یې موږ ته MB هغه نه ده راکړی. تاسو د دې څخه پیسې بیا څنګه لیږلی شئ. رابه شئ د پیسې باندې به کلیک وکړئ، د پیسې آپشن باندې. تاسو چې د پیسې آپشن باندې کلیک وکړو تاسو به تر ټولو مخکې دغه کوډ ولیکئ، ستاره 6 ستاره 2 یا ستاره. بیا تاسو دلته هغه پیسې څومره پیسې لیږئ یعنې مقدار ولیکئ څومره چې لیږئ. بیا به تاسو
ستاره ووهئ بیا به تاسو دلته شمیره ووهئ شمیره مې چې وال اخر کې به تاسو زینه ووهئ نو دې لږ څه فرق کوي د نورو څخه نو تاسو دلته هر څه کولی شئ 3G هر څه پکې فالولی شئ خو دا د MTN ورا به شو روشن روشن باندې به تاسو کلیک وکئ نو د روشن هم ډېر ښه اپشن وي دلته تاسو وینئ اوس به موږ پیسې اپشن تاسو ته معرفي کړو چې دې څخه څنګه موږ پیسې لیږلی شو نو تاسو به تر ټولو مخکې ستاره 1 2 3 ستاره بیا تاسو شمیره ولیکئ بیا ستاره ووهئ بیا مقدار ووهئ چې څومره افغانۍ غواړئ ولیکئ او بیا اخر کې زینه ووهئ نو تاسو دلته 3G نه انټرنټ هم لیږلی شئ د یو روشن څخه بل روشن ته دلته تاسو ته کوډ لیکلی دی ستاره 500 بیا ستاره تاسو د انټرنټ مقدار ولیکئ تاسو څومره غواړئ څومره MB ولیکئ بیا به تاسو ستاره ووهئ بیا به تاسو شمیره ووهئ بیا به زینه ووهئ نو داسې زیات سیم کارتونه دي تاسو تاسو هم در سره وګورئ پکې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ دا یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د دغه شیو دپاره د MB شیو دپاره که غواړو موږ یې فعاله کړو نو دلته تیار په ډېره اسانۍ سره موږ ته فعالېږي فقط په دې فعال باندې کلیک وکړئ تاسو ته فعالېږي که غواړئ بیرته غیر فعال کوئ نو په دغه ځای باندې تیار کلیک کوئ بیرته غیر فعال کړئ نو دا یو ډېر ښه اپلیکیشن ده حتی هغه نو دا ډېر یو ښه اپلیکیشن ده او موږ دا ویډیو تر تاسو ځکه ډکه کړه چې دا ډېر یو اسانه طریقه ده په دې اپلیکیشن کې هم یادولی هم شئ ډېره اسانۍ سره یې لیږلی هم شئ او که تاسو غواړئ انټرنیټي وړاندیزونه فرق هغه هم فعالولی شئ نو هیله لرم چې تاسو به دا ویډیو موږ سره خوښه کړې که ویډیو مو خوښه کړې ویډیو ته به هرومرو لایک ورکوئ که تاسو تر اوسه پورې خان ټیکنیکل چینل نه وي سبسکرایب کړی هغه هم در سره سبسکرایب کړئ خوا کې ګنټۍ علامه ووایئ د هغه نه بعد آل ووایئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسو پورې ضرور رسي او دا ویډیو له خپل ملګرو سره شریکوئ نو زه به تاسو خدای پاماني وکړم خدای پامان